خاک جبر ولسوالۍ کې د پخوا په پرتله خلکو ته غوره روغتیايي خدمتونه وړاندې کیږي. د یادې ولسوالۍ مسؤلین وایي د هېواد د نورو سیمو او ولایتونو په شان په خاک جبر ولسوالۍ کې د حکومتي ادارو او ولسونو ترمنځ د باور فضا ډېره پیاوړې شوې ده او هلته بېلابېل خدمتونه ولسونو ته په ښه توګه وړاندې کیږي. دغه نظام حکومت له ولسه جوړ ده، نو ولس او حکومت ډېر سره هماهنګ او یو د بل جز او برخه ګرځېدلي دي. اوس چې امنیت ښه سوی نو خلک د شپې او د ورځې په خپل کار کې مصروف دي، او نه په باغ کې مشکل ده نه په دیکاني کې مشکل شته. هغه د دوی امن په جای ده. نو همدغه برکته په خاک جبر کې ډېرې ځمکې او باغونه چې شاړ سوي او خاره سوي اوس آباد سوي. دا د خاک جبر ولسوالۍ مرکزي روغتون دی چې خلکو ته بېلابېل روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي. هره ورځ تر 250 تنو ناروغان هلته د درملنې لپاره ورځي چې د ښځینه ناروغانو د درملنې اسانتیاوې هم پکې شتون لري. دلته چې دی موږ عاجل خونه لرو، عاجل مریضانو لپاره موږ هغه ځایونه جوړ کړي دي. نور سراپا مریضان راځي، د ورځې تقریبا 2-2.5 نفره موږ پی ډي لرو دلته، میل او فیمیل او ولادي 4 ساعته هغه لرو موږ خدمات وړاندې کوو دلته. الحمدلله خاک جبر ولسوالۍ کې روغتیايي خدمتونه په ښه شکل روان دي. دا اوس موږ او تاسو په دغه کلینیک کې حضور لرو، رسمیت ختم دي او نوکریوال دغه د تاسو ولیدل موجود دي او نور خدمتونه انشاءالله ښه دي. دا یادونې وړ ده چې په هېواد کې د وروستیو پرمختګونو سره سم په بېلابېلو برخو کې د آبادۍ کارونه زیات شوي. د خاک جبر ولسوالۍ اوسیدونکي غواړي چې د دوی په سیمه کې د نور هم بنسټیزې پروژې پلي شي.